بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله رب العزت په دې آیات مبارک کې د نیکیو کول او نیکی ډیرول په خپل ژوند کې په خپل عمل کې دا سبب د دې ګرځي چې بدی د مابین زوړي ګناه د مابین زوړي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمایل چې ډیر خلک به په ورځ د قیامت باندې راشي ډیر ګناوي به ورسره وي او الله پاک به د ډیر ګناو پر ځای باندې ډیر نیکی ورکړي. صحابه کرام پوښتنه وکړه: یا رسول الله دا څوک دي، څنګه خلک دي چې ګناوي ډیر ورسره وي او ډیر نیکی هم ترلاسه کړي؟ علیه السلام بارک ورته فرمایل چې دا هغه خلک دي چې الله پاک د دې بدی په نیکی ور بدلی کړي. الله په خپل فضل و رحمت باندې د دې ګناوي په حسنات ور بدلی کړي، سیئات په حسنات ور بدلی کړي، ګناوي پر نیکی ور بدلی کړي. دا هغه خلک دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې په کوم وخت انسان پریوزي د شپې نو شیطان ولاړ وي د انسان وسر چې په د باندې یو ګناه وکړي په شپه کې، خو ملایکې ورته وایي چې د شیطان ته چې ته ځین لرې سه د ده د ګناهو پر ځای باندې موږ به ده ته نیکۍ لیکو، نیکۍ ورته نوشته کوو. نو د هرې ګناه پر ځای کې د ته لس نیکۍ ولیکل شي په عمل نامه کې. هغه ملایک چې د ده سره ورسره وي کرام کاتبین د ده دپاره په هر ګناه په ځای کې لس نیکۍ ورته نوشته شي، ورته ولیکل شي. دا هغه وخت چې دی بیدېږي د خوب په وخت کې سره د ګناو چې ګناه یې کړي وي، بیا هم د خوب په وخت کې دی درود اشواره سبحان الله ووایي، درود اشواره الحمدلله ووایي، څلور د اشواره الله اکبر ووایي. دا که سړی ووایي په وخت کې د خوب، الله پاک ملایک ورته راواستي، هغه ملایک چې د ګناوې لیکلي وي چې کرام کاتبین بلل کېږي، د ګناوې لیکي د دې دپاره الله پاک مقرر کړي دي. هغه ملایک بیرته د ګناوې خرابې کړي د دغه کلمات په وجه باندې، د دغه ذکر په وجه باندې، د سبحان الله په وجه، د الحمدلله او د الله اکبر په وجه باندې د ته الله پاک نیکۍ ولیکي، بدۍ ځین لرې کړي، بدۍ ځین ختم شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک بل حدیث شریف کې فرمایي، په صحیح مسلم کې راځي، ابن کثیر هم روایت کړی دی په جلد 4 کې صفحه 1 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې تر ټولو اخري سړی د جهنم څخه چې راوځي او تر ټولو اخر و جنت ته داخليږي هغه سړی دی. صحابه کرام ته فرمایل چې دی راوستل شي غټ غټ ګناوي ورسره ډیر ګناوي کړي او د څخه د غټ غټ ګناو پښتنه نه وسی. الله پاک ورته وایي و د ملائکه ته چې سوال ځین وکړي د کښنی ګناو چې کښنی څو ګناوي دي، غټ خو مشهور او هغه خو دې معلومې دي چې څو دي. کښنی ګناوي پښتنه ځین وکړي نو دی هغه د کښنی ګناو اقرار ورته وکړي چې دا ګناه مې کړې ده، دا ګناه مې کړې ده. دا سړی چې د دوزخ سره وایستل شي اخري سړی وي او اخر و جنت ته داخليږي د بخښ او د الله پاک د رحمت په وجه باندې. نو پر کښنی ګناو باندې د اقرار وکړي، الله رب العزت وایي چې دا ګناه یې کړې ده، دی وایي دا ګناه مې کړې ده، دی وایي دا ګناه مې کړې. الله پاک وایي وچ کړې دي ډیر ګناوي، د اقرار نور پسې ورته کوي چې خدایه دا ګناه مې هم کړې ده، دا مې هم کړې ده. الله پاک ورته وایي چې بس نور پوښتنه مه ځین کوئ، ما بخښلی دي په خپل رحمت سره. نو نبي علیه السلام بارک وفرمایل چې دا سړی به الله پاک بوځي جنت لره د دغه اقرار په وجه باندې چې دی د خپلو ګناو اقرار و الله پاک ته کوي، الله پاک بخښه ورته وکړي. نو نبي علیه السلام بارک په دې باندې ډېر وخندل، ډېر خوشحاله شول چې زما امت دي چې اخر راوځي د دوزخ څخه اخر ځي جنت لره، خو دی د خپلو ګناو اقرار کوي. الله پاک د خپلو ګناو اقرار نه ځینې غواړي، بس هغه کښنی ګناوې ورسره حساب کړي، هغه غټې ګناوې ور معاف کړي. نو حضرت عبدالله ابن خبیب رضی الله عنه روایت کوي د علیه السلام مبارک څخه چې یوه شپه زه راووتم، توره شپه وه، په نبي علیه السلام مبارک پسې ګرځېدم، اخر مې پیدا کړي، نبي علیه السلام مبارک مې پیدا کړي. نبي علیه السلام پخپله راته وویل د خپله جانبه څخه که څوک قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس درې واره ووایي سهار ماښام، الله جل جلاله به د هر شي څخه، د هر هغه موازي شي څخه، د هر هغه ضررمند شي څخه
چې د ته ضرر رسي، که انسان وي، که پیری وي، که حیوان وي، که دوپای وي، که چارپای وي، هر شی چې وي الله پاک به نجات ورکړي، الله به خلاص کړي. نو دا د صحابي وایي چې ما په دې سره عمل وکړي، الله پاک زه وساتلم د ډېرو آفاتو، د ډېرو مصایبو او د ډېرو شرو څخه الله زه وساتلم. نو نبي علیه السلام بارک ورته وفرمایل که څوک غواړي چې د نفس او د شیطان او د جنیات او د سحر او د جادو او د نظر او د حسد او د دشمنانو د ضرر څخه ځان وساتي، دغه غټه نسخه ده او دا قوي نسخه ده چې قل والله احد 3 واره، قل اعوذ برب الفلق 3 واره، قل اعوذ برب الناس 3 واره، سهار ماښام سړی ووایي، پر جان چوپ کړي او لاس پر بدن باندې تیر کړي، الله پاک به د دغه ټولو امراض او د دې ټولو آفاتو څخه وساتي. او بل دا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا که سړی 3 واره ووایي یا 9 واره ووایي. نبی علیه السلام بارک ابو داود شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام بارک وایي که څوک سهار ماښام 9 واره ووایي، الله جل جلاله به د دنیا او د آخرت د غمو څخه د نجات ورکړي او د دنیا او د آخرت کارونه به ور اسانه کړي او د دنیا او د آخرت د تکالیف څخه به وساتي. او الله پاک به فقر ځین لري کړي، نیستی به ځین لري کړي. او دا ډېر مجرب دی د بزرګانو سم او د مشایخ کرامو څخه چې څوک سهار ماښام 9 واره د آیات مبارک وایي په ښه یقین سره، الله پاک به فقر او نیستي ځین لري کړي. الله پاک به کارونه او د دنیا او د آخرت او مشکلات ورپوره کړي. الله به د دنیا او د آخرت عذابو څخه وساتي. او ډېر آسان عمل دی او ډېر آسانه ذکر دی. الله پاک تیار مسلمان ته نصیب کړي. الله مې د ګناهو څخه وساتي. الله مې ټولې ګناهې را معاف کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.